او دویم عمل هغه د برات چې کله 15 ورځ را ورسیږي نو دې ورځو کې ادریت له ورتلل چې د سړي قریبان په کومو قبرستانو کې پراته دي، عام مردگان په کومو قبرو کې پراته دي، د دې خاموشه کلي یو څه حالات په دماغ کې راګرځول چې دا انسانان د کومو حالاتو سره مخامخ دي، او چې کله زه دې کلي لراسم او چې زه کله دې قبر لراسم او دې کې به زما زندگی په څنګه شکل تیریږي. حضرت عائشہ مبارکه د ابن ماجه شریف حدیث دی، هغه یو بل روایت را نقل کوي چې بیا یو زمانہ کې یو کال د برات شپه راله او اتفاقا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی زما په حجره کې شپه تیریږي، لیکن چې کله ما د هغې پر بستره باندې لاس وکړاوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې بستره باندې نست، نو زه د هغې په تلاش کې راووتم چې د مسجد نبوي سره څنګ ته نږدې جنت البقیع هدره ده چې زه کله دې سارا باندې ګرځم د جنت البقیع د ادریسه ماته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا اواز راپورته سو، وایي زور لرالم چې کله رالم دی په سجده کې هلته پروت یو ژاړي، وایي د ژړا څخه وروسته چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راپورته سو ما ورته ویې د الله رسوله څنګه راغلی د شپې؟ وایي د بیا راته ویله چې حمیرات د شعبان شپه ده، د برات شپه ده، نن د دې مردگانو سوچ را سره پیدا سو، د دې انسانانو فکر را سره پیدا سو او د دې همسایتوب لرالم چې لږ زمانه د دې په همسایتوب کې تیره کړم او د دې د حالاتو خبر واخم. نو ځکه په دې شپه باندې کم سے کم د مردگانو زیارت له ورتلل، د قبرونو زیارت له ورتلل او د عبرت په شکل باندې د هغې څخه د خپلې زندګۍ لږ عبرت اخیستل چې هغې په کومو حالاتو کې دي. یو بزرګ پر ادره باندې تیریږي، شاګردان ورپسې دي، نو هغه شاګرد چې کله لمونځ وکړي به راور ساقۍ به د ادرې ته مراقبه وکړو چې الله تعالی د قبر د انسانانو په کوم حالت کې چې د هغې لږ معلومات راته وسي. چې کله د مراقبه وکړله نو هغه شاګرد ځینې پوښتنه ځینې کوي، ورته حضرت دا مردگان په کوم حالت کې ورته دا پر خپله زندگی په دومره حسرت و افسوس کې و چې پر ما څنګه زندگی تېره سوه، ورته زما د خدای په ذات قسم که د یو مرده حسرت و افسوس پر ټوله انسانیت تقسیم کې ټوله انسانیت به لیونیان سي چې هغوی به د دې افسوس او د دې غم برداشت نه وکړي چې نن په کم غم کې، په کم افسوس کې، په کم حالت کې په ادرو کې مردگان پراته دي. نو ځکه د هغې د حالاتو څخه یو لږ عبرت اخیستل او د هغې حالات په دماغ کې راګرځول چې زما زندگی چې کله دلته راسي او زه کله په دې قبر کې پروت یم او زما قریبان په دې قبر کې پراتو دي، د هغو زندگی به څنګه وي، زما زندگی به په دې قبر کې څنګه وي.